قدرمنو کتونکو ډېر زیات سلامونه احترامات مینې مې ومنئ. زه ایاز وزیر یم. په جنګ کې راسره د لرو برو افغانانو د یو کولو سوچ لرونکی ډېر زیات محترم انسان مولانا خیام مروت صاحب ناسته. خیام مروت صاحب د موږ په دې خپرونه چې تا ته ډېر زیات هرکلی وایم، په خیر راغلی، ستړی مه شې. مننه، الله مو خوشحال لره. ډېره مننه، ډېره مننه. د ټپې نه به زه آغاز کوم. ټپه دا ده چې د پښتنو بده رواجه، د پښتنو بده رواجه، په زړه یو دی سترګې بل ته توروینه. په اسلامي نقطه نظر سره که تاسو په دې ټپه باندې په دې فکر باندې ماته لږ روښنایي واچوئ چې مسلمانان یو، خو په هغې باوجوده موږ چې چېرته دوه زړونه وینو چې دا خوشحال دي، دا د یوسي په منځ کې موږ مسلمانان خنډ پشي جوړ سو. ته څه وایې د دې په حواله سره چې بد کوو، اسلام ته ګټه ورکوو که تاوان دی؟ نحمده ونصلي علی رسول الکریم. دا ټپه چې دا پښتانه ډېر غیرتمند خلک دي او ډېر اسلام پسند خلک دي، خو درس صاحب وایي د بازي رواجونه دومره خوندور نه وي. لکه درس صاحب وایي چې ما به ولې ویل چې ګل بې خاره نه وي، ما به ولې ویل چې ګل بې خاره نه وي، د ولور رواج که نه وی پښتنو کې. لکه پښتانه داسې یو ګلان دي چې هغه سره خار نسته ده که نه، خو دغه یو رواج چې ده که نه دا ټیک نه دی. پاته سته دا کومه ټپه چې ده یعنې وایي چې زړه باندې یوي هغه نه بعد پلار مور پلار له وجې نه، ظلم له وجې نه، جبر له وجې نه، ضد عناد بغض له وجې نه، یا خانداني شرافت هغه له وجې نه بل سره لکه نکاح وسي، نو دا بیا خو دا مسله اسلام دا هم مسله ده که نه چې اولاد په مور پلار باندې کوم شرعي حقوق دي په هغه چې یو تعلیم ده، تربیت ده، او په مناسب دي چې رشتې کول دي. څلور خبرې دي که نه، په حسب لحاظ سره څوک رشته کوي، څوک حسن په لحاظ سره کوي، څوک دولت په لحاظ سره کوي، څوک دین په لحاظ سره کوي. او په حدیثونو چې راغلي دي چې بهترینه رشته هغه ده چې دین ته ترجیح ورکړي، دولت، حسن او حسب نسب دې ته ترجیح نه کوي، نو دا بهترینه ده. هغه نه بعد دا مې درته وویله چې جبر چې ده که نه پلار دپاره جایز نه ده چې دا جبر وکړي او اولاد بلې په اسلام چې دا هم راغلي دي چې نکاح نه مخکې دا لکه د خپل واده چې کوم ده که نه لیدلی هم کولی شي چې بیا سبا بیا لانجې مصیبتونه نه ورنه جوړېږي. صحیح صحیح. طبیعت انسان طبیعت وي که نه، نو بعضې خلک که په انپړ عمیانو خلکو چې که په علماو چې ډېر زیاده حد نه زیاده سختي کوي او دا خلکو نه کرکه نفرت دا خورئ محبت نه پیلاو کوي، هغه په عمیانو چې بد خلک دي که په علماو چې بد خلک دي. ځکه چې حدیث شریف ته الانسان مالف لا خیر فی من لا یالف ولا یولف، انسان به یو بل سره محبت کوونکی، لا خیر فی من لا یالف په هغه چې خیر نسته ده چې چا سره محبت نه کوي، ولا یولف او په هغه چې خیر نسته ده چې څوک د سره الفت او محبت نه کوي. نو انسان چې کوم د دې نه بعد خلکو سره نرمي کوله، نرمي الله جل شانو چې کله موسی علیه السلام فرعون ته دعوت ته ورلېږه نو الله پاک ته فرمایي چې د سره په نرمي سره خبرو کو، په نرمي سره دعوت ورکړو. هغه نه بعد حدیث شریف چې راغلی دی ان الله یحب الرفق فی الامر کله، الله رب العزت په هرې چارې چې نرمي خوښوي چې نرمي نه چاره اخله. مشهور شعر ده چې زور وي په نرمي کې د سختي نه ډېر، زور وي په نرمي کې د سختي نه ډېر، لار په غره کې وباسي پس کې وبه. ډېر صحیح، ډېر صحیح. مولانا صاحب زه به نن غواړم چې د موږ د لیدونکي چې کوم دي دوی ته به ته روماني شعرونه چې کوم دی ډالې کوي، نو زه خو وایم چې خپل روماني شعرونه غزل چې را سره شریک کړي. یو خواته چې قدرمنو کتونکو مروت در سره ناست دی او بل خواته شاعر هم وي، نو په دې کې بیا جلا خوند دی. نو مروت صاحب زه غواړم چې روماني شعرونه غزل د لیدونکو ته ور واورئ، خوند به وکړي. انشاءالله کوشش کوو. موږ خو لکه اوس علم هغه ده اکثر په جلسو چې موږ والا ښار خلک وایي سکرټریان وغیره چې تاسو فرمایش وکړو نو شاعر به رومانیات هم کوي که نه، که عالم شاعري جلا شاعر ده، علم جان ته جلا شاعر ده، نو رومانیات هم په کار ده که نه. خوشحال خان خټک وایي چې شاعري به داسې کوي چې د مجاز په اسپې باندې به د حقیقت ور نه وسپاروي، داسې شاعري به کوي. نو شعر ده چې له ما سره د پروت یو زوړ تصویر دی خو سم ویر دی، له ما سره د پروت یو زوړ تصویر دی خو سم ویر دی، هر وخت مې ژړوي جانانه ویر دی خو سم ویر دی، او د خوار اولس حقونو ته تل وږي وږي ګوري، د خوار اولس حقونو ته تل وږي وږي ګوري، دولت لري جایداد لري امیر دی خو سم ویر دی، او کشکول دی د سرو زرو غمیو نه جوړ کړی، کشکول دی
د سرو زرو غمیو نه جوړ کړی په سرو غرمو ګرځېږي خوار فقیر دی خو سم ویر دی او د پیر په شان قدر یې کوم را باندې ګران دی د پیر په شان قدر یې کوم را باندې ګران دی خوشحال مې ګرځولی لکه پیر دی خو سم ویر دی او مننه جي د حق خبر دی چرته کې یوه ورځ هم ونه کړه د حق خبر دی چرته کې یوه ورځ هم ونه کړه الله درکړی تا ته هم ضمیر دی خو سم ویر دی او هر وخت په نیکو خلکو پسې سپکې سپورې وایي هر وخت په نیکو خلکو پسې سپکې سپورې وایي خیامه دا سړی منم شاعر دی خو سم ویر دی مننه جي بل غزله چې ممې سوځوه هسې په سره انګار ممې سوځوه هسې په سره انګار نشې مړوای زما د زړه انګار او ګټه به اخیر کې درنه زه کوم ګټه به اخیر کې درنه زه کوم زه لکه اوبه یمه او ته انګار او ګرم انګار ښه وي ګزاره کوي ګرم انګار ښه وي ګزاره کوي پاک الله دې ژغوره له ساړه انګار او بل انګار مې لاس راته سېزلي دي بل انګار مې لاس راته سېزلي دي ځکه اوس یریږمه له مړه انګار او ستا انګار انګار حسن چې وویني ستا انګار انګار حسن چې وویني شي به له مستۍ اوبه اوبه انګار او ګل یمه خیامه چې خار ونه کړې ګل یمه خیامه چې خار ونه کړې نه د اور سکروټه یم او نه انګار نه د اور سکروټه یم او نه انګار بله غزل لپاره ردیف چې صنعت تجنیس ته که نه صنعت تجنیس په ادبي کې دې ته وایي چې یو لفظ لیکیو رنګسي معنی بدلې بدلې دې چې د لکه واوره دا مې واوره یو واوره معنا برف بل واوره معنا سون نه کېږي که نه شعر ده چې ځواني دې ضایع کېږي لکه واوره دا مې واوره ځواني دې ضایع کېږي لکه واوره دا مې واوره کتره کتره بهیږي لکه واوره دا مې واوره او اشنا ستا د جبین له د تشبیه ضرورت نشته اشنا د ستا جبین له د تشبیه ضرورت نشته بیخي داسې ځلیږي لکه واوره دا مې واوره او د زړه په هندوکش مې د یادونو په سردی کې د زړه په هندوکش مې د یادونو په سردی کې ستا سترګې راورېږي لکه واوره دا مې واوره او زما د خولې خبره وي همیش د کاڼي کرښه زما د خولې خبره وي همیش د کاڼي کرښه دا نه چې اوبه کېږي لکه واوره دا مې واوره او انسان دې لکه واوره د فایدې وخت چې تیر شي انسان دې لکه واوره د فایدې وخت چې تیر شي په نه قیمت خرڅېږي لکه واوره دا مې واوره او خیامه چې حالات چې کله ګرم نو دا خلک مطلبي یارانو ته ډالۍ وي خیامه چې حالات چې کله ګرم نو دا خلک نه وي او نه موندېږي لکه واوره دا مې واوره ډېر بهترین دی ډېر بهترین دی مولانا صاحب ډېره زیاته مننه کوو چې ما ته مو خپل قیمتي وخت راکړی انشاءالله که د خدای خوښه وه بار بار به راجو د خلکو سره به دغه د شعر چې کوم ذوق ته مینه ده دا به ژوندی ساتو انشاءالله